منیجر صاحب ډوډۍ سلامونه خلک کوي ټولو له یو 400 کسان یې وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله خبره نه ضرور بیا وکینم نه خیر څه خبر نشه لوکیشن خلک تاسو کې لوکیشن می وایا لوکیشن ګوره تاسو ته دا پته نشته ما لوکیشن په کار کوه دامان دربار ریسټورنټ ګلداري ډرایوینګ سکول ته مخامخ انډستری ایریا 5 کې زموږ ریسټورنټ دوبۍ د دې ته چې نشره ډیره بس کی کینیډین راته خلک راغ امریکای نه راغله خلک راغ دا پریدا د پاکستان نه خلک را رسیدل دا دلته جوخ پراته خو دا خده یا یوم خیر دا خلک نه کوی یوم جماعت غي ټیک ټیک بس الله دا ماغه دا کفاره صحیح لره پروردگار عالم او الله خوشاله ساته الله وبال لره او دا خیر دې ان شاء الله الله بخیر کی الله با او تاسو سره خبرو ایو د بهرین غټ مینوال له سلامونه بهرین چې کوم مینوال د خزه او نر مولا زکه په جنتونو کا چاغه سپیشل سلام را لګل او بیچی دا منیجر صاحب وګوره دا منیجر صاحب ماشاءالله منیجر صاحب دا ماده د پاره دا کړی دا مینوال دلتم لګي دلتم دی دلته ولا درځو غبته ها نو بس الله خوشاله ساته الله مباد لره الله مخلص ناظم صاحب بتا رش ډیر زیات چیرته رش ډیر زیات حاجی صاحب ته سلامونه حاجی صاحب ته سلامونه مختار حاجی صاحب ته سلامونه او قاری صاحب ته سلامونه سلیم جان حاجی صاحب ته سلامونه شاه محمود ته سلامونه او بل څوک دی تر شاه محمود او لکه فتح الله نخکاری خدای بخله دی که څه نو هم ناجایز یې کړي دي خو دا خیر دی بس خیر دی بس دا دی حاجي صاحب ته سپیشل سلامونه دعاګانې حاجي صاحب ته سلامونه دعاګانې حاجي صاحب سلامونه دعاګانې زه صحیح شو ښه زه الله په خیر ورسوم الله په خیر ورسوم په خیر जी मैडम ओके हाँ जी है نظر نور خطا تو خی کا زخم مقاعده خلک کما سے سټډي شو کنه غریبانو एक हलीम और 3 रोटी ओके نو بس خیر کنه مراد بس الفرا کنه خپنه شي ان شاء الله سبا چې شي ارتبا اے ون شي خصو کو یو تني سړی ډیل کې کنه ولا ډیل شي بیا ډیره مسله شي او بیا ما غونډه ته ډیره دلته مرادي هغه خلکو سره سلام کوه بیا د پاکستان خپل خلک هم پکې تاسو نو کې هغه سره دوه خبرې وکړو تاسو سره خبرې کوم اصل کې خبره ده چې هغه خو خپل موبایل نیولې منیجر ته پرش لنن ځه نو هغه مطلب ده تاسو چې خبره یا څه لیکلو کوي هغه ما ته وی زه دا سړي شکریا دا کوم خدا معلوم ده زه بهر حال زه داسې ما خو کتلې نه دي په ساګر ټول ډیره مننه ډیره مهرباني الله خوشاله او باد الله دا دنیا هم خیر سکو الله ډیر باندې کوم ماشین نمشرا ګرم आवाज ډوله په مارو وشته متاسف ولاړې دنیا هم خیر سکو الله ما غدنا ولا دې خلل الله زبدا مونږ او دا څه وکړه زبدا څه کې تا غاجي سي بنا سيري زبدا مونږ دلته وکړه بیا مو سره کې کومل د زیشتا اخو سیټ لګې دا ټول باندې هغه زم باندې خلک ناسي دي او هغه سره زیوګار نه ته به مونږ کې جوړ سره کا پورهګو صحیح ده کا زبدا د خلک مشغول کوم څه خیال له منیجر صاحب څه خیال خبره منیجر صاحب راکې زبدا جمع خو مو کړه کا ورکه فرض او تری بیا او کنه او جو ایرپورټ لته لیو لا لا ایرپورټ لا کیسه ولو کا پاسپورت دې یو منیجر مې ایرپورټ ته ورسولو جاز کې مې د خیر او د 4 بجې به جاز چتیږي بس لاونچ
لال ناس دی الله دې په خیر خیریت سره ورته ډبل ټیپ او شیر و مې راوای بل دا دی چې یو منیجر دا ما ځان سره ځکه ساتلی خیر دی دا منیجر دی لکه رش ډېر زیات دی نو د رش په وجه باندې دې خوا را سره یو بل منیجر دی دا لکه منیجر دی ډېر زړه کېږي و دته هم لږ فلحال څه ستا بندوبست هم کوم زه به منیجران ګرځوم که او دې منیجران چې کوم طرف ته منیجر دی به دا سړی ګرځي 11 हो गए نو به دا دی چې ډېر مدخل سړی دی به الله دې خوشحاله ساتي مولا تاسو ټول آباد کړي ډېره مننه دلته ماته تاسو نومونه خو ډېر پکې راځي अभी ډېر ټایم کې مطلب دی هلو سلام چې دا وګوره که رایه دا الله یو منلی شعر نو رش دی ډېر زیات رسټورنټ کې ډېر زیات رش دی نو والله دا منیجري کول خو ډېر ګران کار دی दो सड़क है بس پکې باندې ساګ او الو دا زما ډیوټي ساګ او الو دی دا چې په یو دی دا چوخري کړه بیا دا دی چې بیا به دا لرې به په خو چې دا چوخري ساګ او الو بیا دې تاسو نږدې دغه شته ګوپیانو پټې شته लगभग 400 तादाद हम एक वॉच कर रहे हैं इनको उर्दू में भी बताओ पुश्तो में बताओ ګوپیانو پټې شته بس بیا باندې منډه وخه څوک خدای نه ځان یو غم نه دی ماشاءالله دا څه درد غب دی چې والله کې کنټرول کول یې نه شو هلکه بیا الله الله دا څه کوي